نو د دې سوال هم تاسو ته جواب وایم. دا درې جواب ځکه پکار کیږي چې وابیان زديان دي. فرعون هم دومره زدین او لکه وابي. ابو جهل هم دومره زدین دی لکه وابي. ابو جهل ښکارا معجزې لیدي ویني منم. وابي ته ښکارا قران کې آیات خو ویني منم. ښکارا په دې شاکس کې ما سره وابي په یو لاس تړي مشو وکړه. نو ما ولې دې په یو لاس تړي مشو وکړه؟ وای په دوه لاسو تر ته ثابته کا کنه ما راوړه بخاري. دویم جلد بخاري راوړه. شاهدان په لرمه غټه مدرسه ده. بخاری کې مې ورته راوړه ولا باب المصافحه، باب د په بیان د ستړي مشي کې. ګوره مې لیکلي ستړي مشي لاندې د دوه لاسو ذکر دی. علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. امام بخاری وایي چې د دې حدیث نه معلومیږي چې ستړي مشي په دوه لاسو ده. یاره وای دا به بیا زه وګورم، دا تشریح غواړي. مې دا څه تشریح غواړي؟ کفيه تسنیه ده، باب د مصافحه ده. چې دا تشریح غواړي ته بیچاره په دې کې تقلید کوي، بیا ته څنګه غیر مقلد شوی؟ دا به استاد امین الله ته وایي چې د دې یو جواب راوخیا، هغه به درته وایي دلته بخاری غلط دی، دا باب المصافحه نه دی، دا باب التعلیم دی. نو ته به بخاری پرې دی او بیا به د امین الله پسې ځي. نو خبره دا ده خبره اعتراض دا دی.